هغه د ژړا او د فریاد د بېوسۍ ورځ لمانځو چې هغه پښتون ته خدای پاک په دې پاکستان ملک کې ورکړې ده. هغه څه شی دی؟ هغه زمونږ ورور ارمان لوڼي شهید کیږي، زمونږ ورور نقیب محسود شهید کیږي، خو د انصاف غوښتلو والا مجمع کوي او په بازارونو کې ګرځي او لاس ته هتکړې اچوي، خو دې قاتلان یې په دې ښار کې په ارت تڼې ګرځي او موږ ته وایي چې تاسو ولې دا غږ پورته کوئ؟ ته ولې پښتون یې؟ غټه ګناه زما دا ده چې زه پښتون یم. که زه پښتون نه وای، زه پنجابی وای، نن به دغه ریاست زما د قاتل پوښتنه کوله. نن خو زما هغه کس چې چا د دې پوښتنه کوله چې پښتون ولې وژنې، هغه په جیل کې بندي کېږي. ملګرو، زمونږ داسې ریاست سره واسطه ده، په داسې ملک زمونږ دلته ژوندون دی. که مونږ چېرته حق غواړو بیا غدار راته وایي، که چېرته مونږ د کور نه وځو بیا موږ له پته کېږو، چې کله خپل له پته غواړو بیا موږ ته غدار وایي. دا دې ریاست سره زمونږ دغه وخت تیریږي. دا څنګه کیسه ده؟ په کار خو دغه وه چې چېرته موږ بهر ته وتی، موږ ته به سکیورټي راکېدلی، زموږ خلک به پښتون قوم به په ارتې تڼۍ ګرځېدلی. که چا غوښتنه کولی خپل حق راکا، هغه ته به شاباسي ورکوله. نه نه، په دې ریاست کې که ته چېرته خپل حق غواړې، تا ته شاباسي نه، ستا لاس ته هتکړې در اچوي. ستا سره هغه ناروا عمل کېږي لکه د ارمان لوڼي سره چې یو پروفیسر ورسره وشو. ملګرو، په ټوله دنیا کې یو استاد ته، دغه استاد ته عزت ورکولی شي. په امریکا کې، په دې نورو اروپا ملکونو کې که چېرته عدالت ته یو کس لاړ شي، هغه ته کرسۍ نه خالي کېږي. که چېرته وزیر اعظم لاړ شي، کرسۍ نه ورته خالي کېږي. که چېرته یو د سکول ماسټر لاړو، هلته عدالت ته دننه شو، بیا وزیر اعظم ته نه خالي کېږي، خو د یو ماسټر ته کرسۍ خالي کېږي، عدالت ته ځای ورکولی شي. خو دلته په پاکستان ملک کې که چېرته ته پروفیسر وې خو پښتون وې، د ارمان شهید په شان ته تا د په چوپو باندې مړ کوي او بیا به ستا په کیس کې لیکي چې دا د زړه د دورې نه مړ دی. بې شرمه ریاست دی. دې دلته موږ ته په کار خو دغه وایي دلته چې دلته یو استاذ ته عزت ورکولی شوی چې ولې دا جرنیلان چې جوړ دي، دا کرنیلان چې جوړ دي، دا وزیر اعظمان چې یا دغه په ملک چې کوم د اسټیبلیشمنټ ادارې دي، چا هم سبق ویلی دی؟ د مور د خېټې نه نه دي راغلي، استاد ورته سبق ویلی دی. دې ځای ته رسېدلی دي چې کله دې لاړل بیا د هغه خلق ترې جوړ شو چې چېرته وخوري په هغه پلیټ کې خړي، استاد نه سبق ووایي، هغه استاد بیا مړ کوي دی. ملګرو، دا چې کم جرنیلان راته جوړ شوي دي، کم د دې پاکستان واکداران راته جوړ شوي دي، د دې سره عزت د چا هم نشته. چېرته هم دلته عزت نه میلاویږي. که چېرته دا ووایې چې خیر دی زه به په خپل عزت باندې ژوند تېر کړم، دلته تېر کالونو مونږ اواز نه کولو، په دې کراچۍ کې به یې په موږ باندې مړی پمالي به هم وکړه چې کله وخت و چې دلته به موږ پښتون، موږ ته به بینک ویلو، بینک माते जेल के वे आप लोगों ने पीटीएम ने हमारी बैंक को बंद किया है. मावर्तवे चेपदे मुझद पीटीएम वाल बखर कहो चेस्ता बैंक में बंद करो और पश्तून तमें शबा वर्गड़ा और दाता उसका खेल हुई. मगरो पदे पाकिस्तान और पदे कराचे शहर के चेनन दल तदा खल्क नास्ते अवल बेदा क़यामत दुआगाने कवले चियाला पमा बक़यामत कल राजी या مرګ به کله راځي. زه دومره بېوسه شوی یم چې د خپل ورور تپوس نشم کولی، دومره زه بېوسه شوی یم چې د خپلې خور تپوس نشم کولی، دومره بې همته شوی یم چې زه د خپل ورور پوښتنه پښتون پوښتنه نشم کولی. خو نن چې کله دا
پښتانه ځوانان راوچت شول بیا یې د ورور هم پوښتنه وکړه بیا یې د خیسور وال مور هم پوښتنه وکړه بیا یې د میمن وال مور هم پوښتنه وکړه چې تا کومه لوبه کوله موږ لعنت در باندې ووې په پوره دنیا کې مې ښکاره کړې د ستا ظلم نه به چې کوم ظلم دې کړی دی په کومه جامه کې ته پښتون ته راغلی یې تا نه به زه پرتوک وباسم په دې دنیا کې به دې ورته ښکاره کوم ملګرو کا دې وایي درته چې ته په سټیج باندې حق خبرې ما کوه ته پښتون یې خپله ژبه بنده کا تا ته به هتکړې واچوو تا به موږ مړه کو تا به موږ غلامان کو ستا مور به وځوروو او د نورو نمبرونه نمبر نه فنونه درته راځي چې ته د حق اواز ما کوه دا سټیج درته ګواه کوم د ټول پښتون دا ځمکه درته ګواه کوي په والله چې قاتل یې قاتل به دې ورښکاره کوم بې شرمه یې بې شرمه به دې ښکاره کوم که ته ما ته هتکړۍ اچوې دا هتکړۍ مې قبوله دي تر اوسه پورې هم نشان پرته دي پکې نور هم ور واچوه زما ارمان دې شهید کړی دی ټول پښتون شهید کا زما نقیب دې شهید کړی دی ټول پښتون شهید کا خو زه به تا نه تپوس کوم زه به چېرته هم نه غلی کېږم زه پښتون یم پښتون رالوی شوی یم د اسمان ستوری وم د اسمان ستوری به دې پښتون نه بیا هم درته جوړوو ملګرو چېرته هم ونه یریږې په ولا چې مرګ یو پیرې راځي چېرته به هم دا نه وایې که ما د اسرا خولۍ په سر کړه ما ته به دا ایجنسۍ والا مرګ دمکې راکړي یا به ما جیل ته بوځي په جیل کې هم هېڅ نشته دغه روټۍ میلاویږي ما چې په تاسو باندې وال تېرېږي موږ هم برداشت کړل دا هغه ظالم ریاست دی چې دا روژې ورځ وه مونږ یې ونیولو او 25 پولیس په ما باندې راغلل تشدد یې راباندې کوو ما ورته ویې روژه مې ده وایي ته کافر یې وایي ته کافر یې ما یې ښه اوس زه کافر شوم اول خو د مذهبي خلکو نه زه کافر یادېدم اوس راته په وردي کې هم کافر وایي ما ورته د هغه کافر ښه یم خو تا د مسلماني به زه شرموم چې کومه مسلماني تا اخیستې ده په دې د پښتون په کفر کې به دې شرموم ته پښتون ته کافر وایي زه به ستا مسلماني هم شرموم درته ملګرو دا د کراچۍ خاوره ده دلته به پښتون اوسېدو تاریخ وګورئ دلته به هغې ځای نه په یخني کې راتلل دلته د پښتون مسکن و او نن دلته وایي چې د کراچۍ په خاوره کې تا اواز مه اوچتوه ولې زه به دې مړ کم ولې نه اوچتوم زه به دې بندي کم ولې دې نه اوچتوم وایي زه به دې بې عزته کم ای ریاستا تا خو زه په مونو باندې هم وویشتلم زما کورونه دې هم وویشتل اوس په ټانکو په پېښور کې درنې ناستې دي د کورونو لپاره تا خو موږ کورونه هم رانم کړل تا خو زموږ ورونه هم کړل ارمان لوڼې شهید وګوره او نقیب شهید وګوره او تا خو که غوا دمکي راکوې څو زره پښتانه دې ورک کړي دي که ته ما ورک کې زه به په جیل کې تپوس درنه کوم که ته مې مړ کې په روز محشر به تپوس درنه کوم که تا مې کور ړنګ کې زه به تا پارلیمنټ هم در ړنګوم چې څو پورې ما د کور بدل نه وي اخیستی ما د مور بدل نه وي اخیستی ما د خپل ورور بدل نه وي اخیستی په دې پاکستان آئین کې د دې پاکستان آئین لاندې به زه تا شرموم او ته ما ته لاندې کوه چې څومره دې خوښوي دا دې پاکستان په آئین په خواته به زه ستا د ګریوانه رسم ولې چې ته آئین ته د ټیشو پیپر لفظ ورکوې او زما منظور او زما پښتون په دې آئین باندې در سره ځي ملګرو یو بله خبره چې پارون عدالت کومه خبره واوروله په منظور باندې تور لګېدلی و چې دغه د پاکستان قانون نه مني په دې کې دې ګرفتار کړو چې کله پرون عدالت ته پیش و عدالت ورته وویل منظور قانون مني منظور د قانون واکدار دی منظور به آئین جوړوي چې چا نه جوړولو چې چا آئین نه منلو هغې ته په ډي چوک باندې 3 شپې د ځوړند کېدلو سزا ورکړې ده په پاکستان کې د آئین دشمن معلوم دی
दे عدالت منظور خوشی کئی عدالت دیتا ضمانت ور کئی ابل ته دې درې ورځې سزا ور کئی او بیا هم ورته وایي چې مړ هم شي بیا هم په ټیچو کې وللی بیا هم په ټیچو کې ژوړند کې ملګرو مونږ تاسو به دې قانون جوړو دا چې کوم د قانون غدران دي دا به د دې ګریوان رانیسو دې قانون خپو ته براولو واخر دعوانا الحمدلله